د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. په پاکستان کې د طالبانو سفارت وايي 13 ورځې یو افغان ځان تر موټر لاندې کړی. په پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسؤل سردار احمد شکیب مني چې پرون په طورخم کې یو افغان سپینګیري چې له ډیورنډ کرښې پورې غاړې وه له دې امله چې پاکستاني عسکرو د راوښتو اجازه نه ورکوله ځان تر موټر لاندې کړی دی. ښاغلي شکیب پرونه وخته په طورخم کې رسنیو ته ویل یو تن افغان چې د نورو سلګونو افغانانو په منځ کې ولاړ و غوښتل یې په تذکره واوړي هغه له ډېرې مایوسۍ او احتیاج څخه هغه ځان تر موټر لاندې کړی او په شهادت رسېدلی دی. په پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسؤل دا هم مني چې یو بل افغان ماشوم هم پرون تر موټر لاندې شوی او مړ شوی دی. پرون په کابل کې د پاکستان سفارت او ګڼو طالب چارواکو د خبره رد کړه په ویل پیکه کې مړ شوی یو پاکستانی دی. په پاکستان کې د طالبانو سفارت په خپله ټویټر پاڼه د سردار احمد شکیب وینا مخبره کړې چې په هغه په طورخم کې د افغانانو د بد وضعیت یادونه کوي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې هلته شته ستونزې حل کړي. په طورخم او سپین بولدک کې له ډېرو وخته د افغانانو د ځورونې او ورسره د پاکستاني عسکرو د بد چلند راپورونه خپرېږي خو لا د دې کار مخه نه ده نیول شوې. او د علماو غونډې ته غبرګونونه حکمتیار وایي د نجونو ښوونځیو په اړه باید پرېکړه شوې وای. د طالبانو لخوا د دیني عالمانو او مخورو د لوی غونډې او پرېکړه لیک په اړه یو شمېر افغان سیاستوالو غبرګونونه ښودلي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي که طالبان د نجونو تعلیم ته اجازه ورنه کړي ګڼې کورنۍ به له افغانستانه ووځي. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.